بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویي ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې مجید غوښتل خپل پلار ځمکې خرڅولو ته قانع کړي او په هغه پیسو خارج ته لاړ شي، خو پلار یې ورته غوسه شو. بل طرف ته قدوس په اسلم پسې ورغی او یوه نوې دعوه یې پرې وکړه چې د پولې جوړولو لپاره یې خانۍ د شپې ورلېږلی دی. اوس به واورو چې د اجمل د دومره ډېرې خوشحالۍ علت څه دی. السلام علیکم زبیر خانه، ستړی مشي. وعلیکم سلام، ستړی مشي اجمل خانه، څنګه راشي خوشحاله یې؟ خوشحاله خو ځکه یم چې نن نفره مې تقریبا برابر کړي دي خارج ته. بس دغه یو نفر چې بل هم پیدا شي نو داسې وګڼه چې د قاچاقبر پیره برابره شوه. دا خو په رښتیا هم د خوشحالۍ زیری دی، خو زه به درته بل زیری هم درکړم. بل زیری دی څه پاکله؟ بل زیری دا دی چې لسم نفر د خاني پیدا کړی، البته یو څه شک او شوبه لري، نو هغه چې لرې شي له خیره سړی تیار وګڼه. وای پنجه شیاره، ایله چې مې زړه لګېده. ما دا فکر کوه چې حسینه د لسم نفر په انتظار رانه دا نوره لاسه ووځي. دا خو بیا خاني کار ویستلی دی. بالکل، خو ګوره زموږ د ټولنیزو رسنیو ادرسونو هم کار وکړ او خلک به په ښایسته عکسونو او د دروغو په کیسو وغولول. بس دا خو د نیټ کمال دی چې دومره په اسانۍ خلک غولوي. د ټولنیزو رسنیو دا کار عجیبه دی چې یوازې خبر خپور کړه، نور نه څوک د هغه په هکله پوښتنه کوي او نه څوک تصدیق پسې ګرځي چې دا خبره او یا دا کیسه رښتیا ده او که نه. همدغه ټولنیزې رسنۍ دي چې زموږ کار یې را اسانه کړی. رښتیا هم چې څوک د تصدیق او تایید پسې نه ګرځي او نه د چا سره وخت شته. ته ګوره زموږ د ټولنیزو رسنیو کیسو ته خلک څومره خوشحاله دي، د پاڼې مسنجر له پیغامونو ډک شو. زموږ خلک اوس په ډیرو اموخته شوي دي. په کم مهنت ډیرې پیسې ګټل زموږ د خلکو عادت ګرځېدلی دی. همدغه وجه ده چې زموږ غوندې خلک یې په پستو خبرو هم دوکه کوي. یاره غم یې زموږ نه لري، زموږ کار پرې روان دی، نور یې څه کوو؟ رښتیا ودې نه ویل چې هغه نفر څوک دی چې خاني پیدا کړی؟ د دې کلي دی او که نه د کوم بل ځای ده؟ د همدې کلي دی، بلکې پولیسو کې هم دی، مجید نومیږي. دا څه وای؟ پولیس څنګه له ځان سره وړي؟ دا خو به زموږ کار خراب کړي. یاره زه خو وایم چې تیر به شو ترې. نه هغه خبره نشته، ما یې په هکله پوښتنه کړې. سړی په واقعیت کې مجبور دی، واده یې د ځڼ او خنډ سره مخ دی، بیچاره حیران دی چې څه وکړي. نه خو څوک قرض ورکوي او نه دلته په دې مزدوریو هغه دروند ولور پوره کیږي. چې داسې ده نو خو بیا د درون ولور کېښودونکی دی زنده‌باد. له ما سره تقریبا همداسې ځوانان رایوځای شوي دي، د ټولو تقریبا ستونزې سره ورته دي. بس چې خانۍ راشي او دا د لسم نفر زیری را باندې وکړي نو خوند به یې 2 چنده شي. سمه ده، زم قاچاقبر ته دا خبر د زیرې په توګه ورسوم چې هغه به څه ووایي. السلام علیکم ملکه، ښه ده چې پر ځای یې. تاریخ ګواه دی چې ملکان کله هم پر ځای نه پاتې کیږي. وعلیکم السلام، ستړی مشي اسلم خانه، د لمر له کومې خوا راوخوت؟ دا ښه ده چې راغلی، که نه نو ما خو پتیلې وه چې زه دې خواته درشم. ګوره هسې خو راته معلوم یې چې زموږ ملک یې، حق دې دی را باندې تر څو ستا پوښتنه وکړو او ګیله دې ختمه کړو. تاریخ ګواه دی چې اسلم د چا ګیله په ځان نه پرېږدي. هغه خبره خو دې منم چې پوښتنه کوې، البته داسې وخت کې او بیا داسې ناڅاپه، نو حیران دې کړم. خبره خو داسې ده ملکه چې د څه وخت نه زه ستا خواته نه وم راغلی، یوازې ته به زما خواته راتلې. نن مې وویل چې راځه د ملک صاحب خواته چکر ووهه، لږې غورې به هم وکړو او ساعت به هم تېر شي. تاریخ ګواه دی چې د ملکانو سره ناسته بې ګټې نه وي. هغه خو صحیح ده اسلم خانه، البته څومره چې بیا زه تا پیژنم نو هغه دا چې ته هم بې مقصده د چا ځای ته نه ورځې، نو پوښتنه کولی شم چې څنګه دې راپېښه کړې؟
بس چې ته زما راتګ بې مقصده نه ګڼې نو هغه مقصد به هم درته ووایم. تاریخ ګواه دی چې بې مقصده ناسته په رښتیا هم ښه کار نه دی. ښه نو اوس ووایه چې څه خبره ده تر څو زه هم پوه شم چې ته څنګه راغلی یې. خبره دا ده چې قدوس راپسې کور ته بیا راغلی و، خو هغه دا ځل یو عجیبه خبره وکړه. لومړی خو مې خبره بابیزه وګڼله، خو چې بیا مې فکر وکړ نو خبره عجیبه وه. تاریخ ګواه دی چې د دوو ترمنځ دریم شیطان وي. څه شی؟ دریم شیطان وي؟ څنګه د دوو ترمنځ دریم شیطان وي؟ زه دې په خبره پوه نه شوم. اصل کې قدوس په ما تور ولګاو چې تا خانه زما پټیو ته د شپې رالیږلی و چې زما په پټي کې پوله جوړه کړي او دعوا پر ما وکړي. دې خبرې ته زما لومړی فکر نه و او دا مې ویل چې دا د قدوس یوه لوبه ده. تاریخ ګواه دی چې وروسته مې فکر وکړ نو پوه شوم چې څوک دریم شته چې زموږ ترمنځ ورانی راولي. څه؟ دریم خو ستاسو ترمنځ زه یم او ستا په طرف یم. ته په ما تور لګوي. بد مې کړ چې ستا طرف مې نیولی. هغه چا رښتیا ویلي دي چې ښه مه کوه بد نشته. ملکه زه به تا بې باوره نه یم او نه ستا خبره کوم. زه د خاني خبره کوم چې زموږ دواړو ترمنځ یې لوبه روانه کړې ده. تاریخ ګواه دی چې زما له خاني نه هیڅ دا تمه نه وه. نو دې کې خانی څه کاره دی؟ د خاني پکې ګټه څه ده؟ هغه به ولې داسې کار کوي؟ ګوره اسلمه ته په یو بېګناه دعوه کوي او بل نه حقه دعوه تاوان لري. ملکه زه خو د خاني خبره کوم او خبرې ستا غو دغه شوې. تاریخ ګواه دی چې په چا کې کار نه وي نو د هغه حالت داسې نه کېږي لکه ستا. ښه نو دا خبرې شوې. زما د طرفدارۍ او زما ستا سره د خواخوږۍ همدا انجام شو. خو زما یو خبره واوره، که ته وایې خانۍ د شپې د قدوس پټو ته تللی نو موږ کلیوال خو په تیاره کې د قضای حاجت لپاره هم پټو ته ځو. شاید خانۍ هم د حاجت لپاره تللی وي. ته څنګه هوایي دعوه کوې او خانۍ ملامتوې؟ ملک صاحب نه خو مې لا په خاني دعوه کړې او نه مې بل څه ویلي. یوازې د شک خبره مې کړې ده. البته ستا رویو کې بدلون راغی. تاریخ ګواه دی چې په رویو کې بدلون هله راځي چې د چا په وړو کې شګه وي. اوس به هرومرو زه له خاني نه هم پوښتنه کوم. ورځه چې هر چا نه پوښتنه کوې نو وایې که. البته زه د خاني طرفدارۍ ځکه کوم چې د کلي ملک یم ملک او نه غواړم چې د قدوس نه علاوه ځان ته یو بله لانجه وګورې. مجیده مجیده اورې که نه؟ ها خانه ته یې راځه ودرېدم درته. یاره مجید خانه ښه ده چې پیدا مې کړې، که نه نو تا پسې به چېرته ګرځېدم. څه پوه شوې؟ زما هم تا سره کار و. ښه ده چې مخامخ شو. ستړی مه شې. ته هم ستړی مه شې نو ستا هم را سره کار و. ما خو درنه دا پوښتنه کوله چې د خارج تګ په هکله د څه وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟ څه پوه شوې؟ نه که نه یاره، پیسې له کومه شوې؟ څوک یې قرض نه راکوي او پلار مې ځمکه نه خرڅوي. نو څه وکړم؟ نو پلار دې څه وایي؟ ولې ځمکه نه خرڅوي؟ لکه چې قانع کړی دی نه دی. څه پوه شوې؟ ما خو خپل کوښښ وکړه. ورته مې وویل چې ځمکه به خرڅه کړو، زه به پرې خارج ته لاړ شم. په لنډ وخت کې به هم خپل واده وکړم. ښه نو په دې خبره قناعت حاصل نه شو؟ څه پوه شوې؟ نه قناعت دې ونه کړ. ویل یې د ځمکې د خرڅ نوم به راته نه اخلي. مجبور یم زه خپله د امانکا سره ووینم او قناعت ورکم. دا څنګه پلار دی چې په خپل زوی باندې اعتبار نه لري؟ څه پوه شوې؟ خبره دا ده چې زموږ له کلي بل څوک خارج ته نه دی تللي، نو ځکه یې باور ونه شو. که زموږ له کلي مخکې څوک تللی وی نو بیا به یې قناعت کړی و. پلانی تللی یا پلانی نه ده تللی. دا خو ده چې له دې مزو نه زموږ کلیوال اوس خبرېږي. په کار خو دا وه چې زموږ ځوانان باید مخکې خارج ته رسېدلی وی. څه پوه شوې؟ نو ته به زما پلار څنګه قانع کړې؟ مطلب ته به زما پلار ته داسې څه ووایه چې هغه به رضا شي او خپله ځمکه به خرڅه کړي. هغه خبرې په ما پرېږده. ما سره داسې خبرې شته چې خلک پې قانع کولی شم. څه پوه شوې؟ څه ووایم چې زما پلار به قانع شي، ځکه په هغه باندې ډېره ځمکه ګرانه ده. اخیر به څه کیږي؟ ته بېغمه شه. زه چې یم نو ته غم مه کوه. په څو ورځو کې به دننه ته خارج ته روانې
خو پام دی وي چې مونږ بیا هیر نه کې ځکه هلته ژوند بل رنګه دی څه پوه شوې د ژوند په هکله به بیا ګورو خو چې اوس خارج ته روان شم رښتیا که پلار مې د ځمکې خرڅولو لپاره راضي نه شي نو بیا اول خو به که خیر وي پلار دې رضا شي او که رضا نه شو نو بیا به بله لاره خپله کړو څه پوه شوې البته خارج ته دې ارومرو لېږم